بي بي سي د رویټرز په حواله وایي چې د قطر لومړي وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني د اسلامي امارت د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده ترمنځ پټه ناسته شوې ده. څه موده وړاندې د قطر یو مهم پلاوی قندهار ته راغلی و. دغه اژانس د یو خبري سرچینې له قوله ویلي دي چې دا ناسته د روانې مۍ میاشتې پر 12مه د افغانستان په سویلي ولایت قندهار کې د دواړو مشرانو ترمنځ جوړه شوې وه. دوی زیاتوي دواړو مشرانو په دغه ناسته کې نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د رامنځته شوي کړکېچ د هواري په موخه شوي دي. د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده تر اوسه په عام محضر کې ځکه نه ده ښکاره شوی چې لا هم د افغانستان فضا د امریکایانو تر کنټرول لاندې، او خدای مکه که کومه پیښه رامنځته کیږي نو امریکایان د هیڅ نړیوال قوانینو ته ژمن نه دي چې څه یې خوښه شي هماغه کوي. د اسلامي امارت مرکزي ویان ښاغلي ذبیح الله مجاهد بي بي سي ته ویلي وو چې نه غواړي په دې اړه څه وایي، خو په کندهار کې د عالمانو شورا یو غړي بیا بي بي سي ته ویلي دي چې د دغې کتنې په اړه یې ویلي دي خو پر جزئیاتو یې نه ده خبر. دا لومړی ځل ده چې د مشر شیخ هیبت الله اخندزاده د یو بهرني مشر سره ګوري. سرچینه وایي امریکا د ولسمشر جو بایډن هم له دې خبرو خبر دی او له طالبانو سره یې د خبرو د دوام په ګډون د دواړو اړخونو ترمنځ د بحث وړ ټول مسایلو همغږي شوي دي. دغه سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې رویټرز خبري اژانس سره خبرې کولې وایي د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار د بندیز پای ته رسولو اړتیا هم د شیخ محمد او ښاغلي هیبت الله د دغه پټو خبرو یوه برخه وه. رویټرز لیکي دا ناسته د قطر لپاره د یوې ډیپلوماتیکې بریا نښه ده. د یو خوا د طالبانو له لوري پر ښځو د لګول شویو بندیزونو نیوکې کړي ده، په داسې حال کې ده چې بل خوا بیا اسلامي غورځنګ د اوږدې مودې اړیکو په کارولو سره هڅه کوي د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ ژورې اړیکې ټینګې کړي. که چیرې د قطر له مشرانو سره د اسلامي امارت د مشر دغه لیدنه رښتیا وي نو ګواکې داسې ده چې د افغانستان معضله چې په افغانستان د نړیوالو له لوري ظالمانه بندیزونه لګول شوي دي پای ته رسیدونکي دي، ځکه رویټرز په دغه خبر کې وایي چې شیخ هیبت الله په افغانستان کې د بشري ناورین د پای ته رسولو غوښتنه هم کړې ده. رویټرز خبري اژانس زیاته کړې دا ډیره مثبته ناسته ده. هیبت الله اخندزاده نړیوالې ټولنې سره د خبرو د دوام لپاره ډیره لیوالتیا ښودلې ده. څه موده وړاندې قندهار ته د قطر یو مهم پلاوی راغلی چې په کې د قطر د استخباراتو مشر همدا ډول د قطر مشر شامل و. په هغه وخت کې چې کوم عکسونه خپاره شوي وو پکې راغلي وو چې د قطر دغه پلاوی د افغانستان د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند او همدا ډول د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي مولوي امیر خان متقي او ځینو نورو مهمو دولتي چارواکو سره لیدلي وو، خو دا پکې نه و راغلي چې ګواکې دغه پلاوی د اسلامي امارت د مشر شیخ سره هم لیدلی دی. که چیرې دغه راپور رښتیا وي او رښتیا هم دغه لیدنه شوې ګواکې په دې معنا ده چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ رامنځته شوی درز بیرته په جوړېدو ده. داسې معلومیږي چې دغه راپور تر ډیره حقیقت لري او د اسلامي امارت د مشر شیخ سره دغه پلاوی لیدنه کړې ده. په همدې حال کې له ارګ څخه په یو خپره شوې پاڼه کې راغلي دي د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال او کفیل مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع له یو شمېر مخورو علماو سره لیدلي دي. د اهل تشیع هیوادوالو راغلو مشرانو او علماو په تیرو څو میاشتو کې د اسلامي امارت له لوري د دوی له یو لړ ستونزو د حلولو په پار مننه کړې ده او په دې برخه کې د ریاست الوزرا د سیاسي معاونیت هڅې د قدر وړ بللي دي. دوی زیاته کړې چې اسلامي امارت له بریا وروسته د اسلامي نظام بنسټونو د قوي کېدو په حال کې ده او ملت یې هرکلی کوي. راغلو علماو مخورو دغه راز په یو شمېر سیمو کې د اهل تشیع افغانانو غوښتنې ریاست الوزرا کفیل سره شریکې کړي دي. مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع هیوادوالو له علماو مخورو ته د ښه راغلاست پر مهال د ملت خدمت د اسلامي امارت مسؤلیت وباله.
د قطر او افغانستان د مشرانو د لیدنو ترمنځ دا خبر په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې افغانستان د ایران سره په مرزي لانجو کې وتلی ده. دغه لانجې چې اصلي لامل یې د ایران د ولسمشر رئیسي هغه څرګندونې وې چې په سیستان ولایت کې یې کړې وې. هغه افغانستان ته په اخطاریه ژبه وویل که چیرې یې د دوی حقابه ورنه کړي نو بیا دې دوی ګیله ونه کړي. د هغې څخه وروسته د ایراني چارواکو په پرله پسې ډول نامسؤلانه څرګندونې وکړې چې له امله یې د افغانستان او ایران ترمنځ په نیمروز سرحدي ګنګ ولسوالۍ کې جګړه رامنځته شوه. د دغې جګړې له امله یو افغان سرحدي عسکر په شهادت ورسېده او همدا ډول د ایران 2 سرحدیان وژل شوي وو او له ایرانیانو څخه څو پوستې نیول شوي او ځینې وسایط ورڅخه راوړل شوي وو. بیګا داسې اوازه وه چې ګواکې په اسلام قلعه بندر کې د افغانستان او ایران ترمنځ یو ځل بیا شدید جګړه شوې ده. وروسته د اسلامي امارت رسمي ویاندویانو دغه خبره رد کړه چې دوی له ایران سره بیرته اړیکې عادي شوي دي. د ایران او افغانستان ترمنځ سرحدونه او لارې بیرته خلاصې شوي دي او د اوس مهال لپاره په سیمه کې هیڅ ډول جګړه هم شتون نه لري. قطر د افغانستان او امریکا ترمنځ په اوږدو مذاکراتو کې یو قوي رول ولوباوه. قطر د افغانستان هغه اوږده مذاکرات چې هلته په دوحه کې ترسره کېدل د امریکایانو افغانانو ترمنځ په دغه مذاکراتو کې د یو تسهیل کوونکي په توګه ګډون کاوه او دواړو لورو ته یې هغه اسانتیاوې برابرې کړې وې چې یو بل سره وګوري. بالاخره په قطر دوحه کې هغه تړون لاسلیک شو چې د دغه تړون له مخې امریکایان له افغانستان څخه ووتل او دغه تاریخي تړون د دوحې تړون په نامه په تاریخ کې ثبت شو چې په افغانستان کې په یوې پیړۍ کې د درېیمې امپراتورۍ د ماتې ډبره هم همدلته کېښودل شوه ځکه امریکا درېیمه امپراتورۍ ده چې په یوې پیړۍ کې په افغانستان کې ماته خوري او له منځه ځي. د شیخ هیبت الله سره د قطري چارواکو د دغې لیدنې په اړه تر اوسه په رسمي ډول د اسلامي امارت ویاندویانو څه نه دي ویلي، خو دا چې دغه لیدنه به د امریکا او افغانستان پر اړیکو کوم تاثیر ولري دا هغه څه دي چې په وخت سره به ځواب شي.